تم نه لګي مخې ته روان دي چې کله دې سره ورسېدو انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني یقینا الله ویز د عبادت حقدار مو زمانه له وسو د عبادت حقدار نشي زما بندگی کوي نو هغه ته وی کوم چې د محمد صلی الله علیه وسلم ولا بوزي څه عذاب نه بچ کی انسان اریان شي سره کې د پیران چې د ډیر پوخانه د رسول مخوا کې وسیلو د دې په یو پیر کې دي شي قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن الله يا پیغمبر دي خلکو ته وایي چې زما خواته سه پیران راغلي او قران اوریدل قصې وی چې واپس لاړو فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا یقینا ومن دې قرآن ورو ډیر ناشنا کتاب او ډیر خوږی خبرې دا قرآن د انسان په جون کې انقلاب راولي په دې خبره کې زمونږ شک نشته طفیل ابن عامر الدوسی رضی الله عنه د مکې ته راغلو دا ډیر په هو ډیر اوچت انسان جاهلیت په زمانه کې د دې مکې ته راغی نو قریش والا سره ملاو شو ته وی چې ان محمدن قد فرق جماعتنا وشتت امرنا خبر دلته سره راوته محمد نومې دی منګه ټول چیرې په فرقو کې تقسیم کړو دا ډیره عجیب خبره ده نه موږ ته نن سبا خلک دا وی تاسو اختلافات جوړ کړي ګوره اختلافات هغه سره جوړي چې د قران او حدیث علاوه نور څه خي او کوم سره چې قران او حدیث خي د خلک را جمع کوي ناغوی بم دا خبره کوله وی د اوس پورې موږ ټول خم متفق خو چې کوم ورځ نه دی راغله کاری وران کو او زمونږ غټول زوري ختم کو زمونږ مشران ته کنځلي کوي او زمونږ الها چې زمونږ معبودان دې ډېر پسپکه یادي او دا سړی چې دی جادوګر دی و ان نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا ومن پتام یریګو طفیله او ستاب دی قوم یریګو د سینې چې دغه مرز تاسو د قوم کې پیدا شي کوم چې دلته پیدا شوی دی نو قریش هغه مضبوط خاندان نن چې دړي وړي شو او غټول تس نشو نو د سینې چې تاسو د خاندان او تاسو د قوم چې د خراب نشي فلا تكلمنه چې د خاله ورنشي ګور خاله ورنشي خبرې به سره نه کې صرف وداونه چې خبرې به سره نه کې اهم خبره ده وی خبرو چې ته وانه وري ګوره قریش تم پته د سری چې کوم خبرې د انسان باندې اثر کوي نو یې چې ته سوال وانه وري ناغوي چې فوالله ما زالوا بي نو لګیو کوشش کوو د قریش ټول لګیو کوشش کوو نو بیا ما هم بزله کې دا خبره خه مضبوطه راوسته چې زب سناورم او نه بزه دغه سره خبرې وکم تر دې چې مالوچ به ما بغو کې هودو د سینې چې د خبره ما تر ونه رسي نو یو پیر ز جمعه ته لاړم جمعه ته یعنی مسجد حرام ته ورغی چالته ورغینه فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم يصلي عند الكعبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو د کعبه سره خوا کې مونږ کو نو یزو سره خوا کې کیناستما حکومت غوښتو کنه غوښتو دغه आवाज زما وګونو باندې لګیدو نیمه چې کله هغه خبري ووري دي ډېر خوږی خبري په ما ولګیدي وی ځان ته مې وی چې په دې سره کې مې ځان ته وی چې تو فعلا ته څه کوم کړی انسان ګوره ته څومره مشهور او څومره خياري ته جادوګروم پیژنې او ته شاعرانوم پیژنې او ته د کوډګروم پیژنې او ته خو بد کې فرق هم کولای شي سماولي سره خو نه نو دې سړي سره کېنا که خبره برابر وي به مني که خبره برابر نه وي پری به دي کنه راغی د رسول سره مخاط او دا سره کېناست رسول صلی الله علیه وسلم دغه په مخ کې قرآن تلاوت شروع نغوي چې والله ما سمعت قولا قط احسن من بلامي قسمي ما د دې خبرې په شان د دې خبرو په شان خبرې چې ما په خپل جون کې نه اوریدلې دومره خوږی خبرې او دومره انصاف ولا خبرې بس بیا د اسلام قبول کو اسلام ته نه وته او جون ټول بدل شو د قصې غا حاصل الغرض مطلب زما د خبرې داو چې د مشرک جون ټول بدل شو غیر د قران دراسه چې کله هغه د قران کې سوچ کو او کله هغه د قران باندې پوښ سره به چې شخص ته موږ د خبرې سره کې موږ ټول قران منو موږ ټول منو لمن کې څوک دي چې قران نه من زه منلو نه منلو خبره نه کوم زه خبره دې کوم چې کم یو سړي حقيقي مانو سره قران په خپل ژوند کې راوسته کم یو سړي د قران ترجمه کې کوشش کوي کم یو سړي د قران تفسیر کې کوشش کوي کم یو لګي
موږ سره ملاو شي. شیخ صاحب دعاګانې کوو زمونږ هغه لور چې دی قرآن ختم کو قرآن ختم کو لور ختم کو مبارک شو ته نه چې موږ خو بس او زامن دی اخو هغه پلانې ډاکټري کو پلانې انجینری کې قرآن به څوک وي دغه جنکی وي ولې په دوی باندې وي اسیم بیا وده کې ولې په جنکو باندې قرآن نه وي خرچې به نه راځي بوې زموږ مدرسې ته ډوډۍ بولم ورکې او تلای بولم ورکې او هر څه ول ورکې اخر کې بیا سم وده کې نه چې وده کې خبر ول ټول موږ به دا ختم کړی چې قرآن خو باندې موږ ویلې کنه سبا له موږ ته سني شي ویلې کوي چې پلار ته مو سبق نه ویل موږ ته قرآن نه ویلې خزوی دغه مال پیسې وروړي دغه مال پیسې وروړي دغه مزدوریانی کوي د ما سره به کور کې دنه وسی نو دنه به دي کارو کوي د باندې دنیوي سبق وایي او قرآن پریدا ابیته ابي روزانه وي سار منځنه باندې دغه پوره ده کنه ها قرآن ابیته پریدا او قرآن چې د پلانې ته پریدا او پلانې ته پریدا دې مشرک ژوند په بدل شو بلکې د هغه انسان خبره چې هغه په دې کفر او شرک کې دي سیو لکه غر او لکه دیوال یو سخ انسان او هغه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله راغی او لنډه ده چې اخور کور ته ورغی او هغوی سره سپاڼې وي د قرآن او غیر واغستې او کولاوي کړي چې وی کتو پای کې لیکلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نو په دغه ځکه عمر بن خطاب وی زما په ځل کې وټکو شو نبی شروع کړه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر بن خطاب دي سي ناس لك جوخ نو ناس خو چې کله دا وري طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى نو خډړې ولګول چې دا خبري ګوره عامي خبري نه او لګیو مخه ته ګوره د اسلام وروړو کې یو څو منټم نه لګي مخې ته روان دي چې کله دې سره ورسېدو انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني یقینا الله وز د عبادت حقدار مو زمانه له وسو د عبادت حقدار نشي زما بندگی کوي نو هغه ته وی کوم ځکه د محمد صلی الله علیه وسلم ولا بوزي اسلام قبلهم دا ال عمر بن خطاب رضی الله عنه اثر کو چې کله عمر بن خطاب د زړه په غوګونو باندې قرآن اوریدل دا ایتونه خو موږ په مخ اورو اوریدل دي چې څنګه اوریدل تاسو اوریدل ایتونه کني اثر خو باندې کوي کنه د قشانی وی مولای وی قاری وی مخ دروای او موږ به سوچ موږ چرته نه کړی دی چې الله سوي موږ ته پته نشته الله سوي ما خبره دا کوله چې دا غټ مشرک او باغ شرک کی سخ انسان داغه نه جوړ شو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه او داغه نه جوړ شو عمر فاروق او داغه نه جوړ شو د مسلمانانو دویم خلیفہ او داغه نه جوړ شو هغه انسان چې رسول صلی الله علیه وسلم کې زمانه بعد پیغمبر وې نو هغه د عمر وې تر دې قران دلاسه دې قران دلاسه د عمر بن الخطاب لار د اسمان ستوره ته جوړ شو دې قران دلاسه صحابه کرام دومره اوچتلی یعنی مسلمانانو خو موت امیو موت مسلمانان یو کنيو ولې زمونږ ورک زی په امت اسلامیه باندې ظلمونه روان دي امت اسلامیه یتیم پاتې شوی او موت ورک موږ په دیو ځکه چې دا قران زمونږ نه ورک دی او دا ځان سره دا خبر بزلو لیکا موږ ورک په دیو ځکه چې قران زمونږ نه ورک دی او په کوم ورځ چې قران زمونږ په لاسونو راغی او بیا زمونږ زړه ته کوشو باغ ورستوینه چې الله سبحانه وتعالى زموږ د ژوندۍ او زموږ د ژوند بدلی کنه بدلی ته ویني چې الله موږ د خوشاله ژوند راکې او کنه راکې پیریان پاول پیری چې د قران وره دغه ته پته ولګی چې خبره ګړډې اوچې خبري رسول صلی الله علیه وسلم منسکو او دوی رالو هغه واقعا ما په تفسیر په درسونو کې تفصیلا ذکر کړي دوی رالو قران اوریدو رسول صلی الله علیه وسلم قران وی چې قران څنګه ووري ګوره د دویم پر باندې راغلی نه په دریم پر راغلی نه په سلورم پر راغلی زموږ په شان نو چې په درسونو کې کینی درس په اثر نه کوي او د یو کال نتی ته پوښتنه کوي ته سو وې زما خو یو کالو درسونه د کینم یو کال کې ګوره په دې درس اثر نه کړي د پیریان دي اول پیر د رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت ووري ازما واست په شان نو ګوره قران چې ووري لاړ واپس خپل قوم ته اوس د دین خو الله خبر دی چې دوی راغلي د قران اوریدلې او بیا الله د دین خبر دی چې دوی واپس تللی دي سی ویلي
ما ته خو نه خبري نه ته رسول سم پټیم خبرو الله په قران کې وایي وی کله چې دوی رالو پیغمبر او ستا قران ووریدو ته قران وی ووریدو کنه بیا واپس لاړو نو سی وی خپل قوم ته الله ما خبر نقل کوي یا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم قوم موږ قرآن ورته موسی عليه السلام د کتاب بعد نازل شوی او حق پکې د پروت هدایت پکې پروت یا قومنا اجيبوا داعي الله اي قوم زمونږه د دې سړي خبره ومني چې کوم لګي تاسو له دعوت ودرکې ولي وامنوا ببدبن ایمان راوړي نسب وشي يغفر لكم من ذنوبكم الله بدل ګناونه وبخي ويجركم من عذاب اليم او الله به تاسو له څخه عذاب نه بچي انسان اریان شي سړی کې د پیران چې ډېر پوخانه د رسول مخوا کې وسیلو د دې په یو پیر کې دي شي قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن الله يا پیغمبر دې خلکو ته وایي چې زما خواته سه پیران راغلي او قران اوریدل قصې وی چې واپس لاړو فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا یقینا موږ دې قرآن ورو ډېر ناشنا کتاب او ډېر خوږی خبرې صبر شان خبرې الله اکبر پیریانو د اول ورځینه او د اول پیر نه د قرآن قدر وپیژندو او موږ به ګیری سپینې شوې او د قرآن لا موږ دې قدر نه لګړې څنګه چې پکار زمونږ پکې بچي شو ودونه شو بوډاګان شو مړ شو خاور لاله خو لا په قرآن ګره موږ پوه شوي نه یو موږ اکثر د تفسیر په درس کې د قرآن راوالي د سپینګری وي شي سبق بنه پوي موږ نه شو ویلې سو کوئی جبه می پیړه دا سو کوئی جبه می نه راوړیو دا پرې د سپینګری خو سپینګری ز نظر به کمزور نه دا ماشي باندې دي نور زره ته خیم دي سپینګری چغوي دا تیا کالو سلو کالو د قرآن دي شوی ته وتاریان شي د ځوانان د شلو کالو الک به د شلو کالو او ته قرآن راواله ناراضي جی مالا د پینځي شو کالو الک ته خو ځواني پسر ځواني کې پتا ستندر اوریدای ته قرآن نه پوي ته قرآن نشي او چې بیره شي کینه به ډیره کې یره د عرب سبل شان قوم ده ها لکه ولي سجل شي عربوله فکرې راختري کله کوي شي لکه سجل شي نه تو ګور دي په قرآن پويګو عمل بنه کوي او ته تله بخلي ته مسلمان نه کس نه مسلمان خو زم نه چې ته مسلمان نه باغه منه سلطه نه کوي اولي دغه مبارک دی وای چې د قرآن ول عمل نه کوي ته ول عمل نه کوي تاره خو الله ته پوښ نه کوي چې عربو به عمل کو کنه کو تاره خو الله ته پوښ نه کوي چې سعودیانو به عمل کو کنه کو سوریا ولا کو کنه کو مصر ولا کو کنه کو تنه بده ته پوښ کوي چې تابع عمل کو کنه کو من دي خبرو ته نارانی او تکړیو چې کینو او د نور قومونو غیبتونه وکړو د خپل ځان صفاتونه وکړو بس دغه ته من تکړیو قرآن